جی کتونکو په دا وخت کې تاسو سره یو بل انتهایی افسوسناک خبر او بریکینګ نیوز د مټې تحصیل څخه شریکوو. د مټې تحصیل نظر آباد سیمه کې یو سپي دوه ماشومان خړولي دي، کوم چې په سمدستي توګه د مټې ذاکر خان شهید هسپتال ته راوړل شوي دي، چې پکې یو 14 کلن هلک د نظر آباد او ورپسې یو بله 15 کلنه جنۍ په دغه د سپي خړولو په دغه پیښه کې دغه هسپتال ته وړل شوي دي. په مټه ذاکر خان شهید هسپتال کې د انډس نیوز نیټورک هیلث ریپورټر ذاکر جان موجود دی. نور تفصیلات په داغې نه اخلو. جی ذاکر جان تفصیلات راکړئ. جی همدرد صاحب، دا یو واقعه راغلی ده په نظر آباد کې. نظر آباد کې یو 14 کلن ماشوم چې هغه سپي خړولی دی، چې والد صاحب وایي چې دا یو موږ دکان ته لیږو، نو دی کې یو سپی راغلی او ماشوم یې ډېر زیات خړولی دی. دې نه بیا بله واقعه هم راغلې ده چې دغه سپي یو ماشومه بله یو کور ته اغوښتی دی، هغه سپی تللی، او یو بله زنانه هم د 15 کالو زنانه وه چې هغه هم خړولې ده، ډېره زیاته زخمي ده. او مټې هاسپیټل ته یې راوړو. مټې هاسپیټل کې ورته ټریټمنټ او ویکسین هر څه وشو ورته. ډېره مننه ذاکر جان، موږ سره د تفصیلاتو تر شریکولو. د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز.